ناظرین کرام دا وخت په پاکستان کې ډېر اهم هپننګ روان دي او د هپننګ چې کومه دي کومه موجوده نظام یا سیستم چې پاکستان کې کوم روان دی کومه د دې په حواله سره خبرو کو نو په دې نظام کې په دې سیستم کې په څه وخت کې او کله هم تبدیلی راتللی شي یعنی هر څه په دې کې کېدلی شي او که چېرته موږ په دې باندې دا خبرو کو چې د پاکستان په آئین کې خدا چېرته هم نه دی لیکل چې په نظام کې بې ټیمه بې وخته په دې کې دا تبدیلی راتلی شي نو دا خپل وخت ضایع کولو مترادف دي ځکه که موږ د پاکستان خبرو کو نو په پاکستان کې خلک دا خوب د ډېر مخکې نه ویني چې په پاکستان کې رول اف لا نشته یعنی پاکستان کې قانونیت نشته او د دې خوب لیدلو دپاره ډېر خلک داسې دي چې هغه د دې دنیا نه تل هم دي او ډېر خلک داسې چې هغه موجوده وخت کې هم په دې په حوالې سره سوچ کوي د دې په حوالې سره فکر کوي چې آخر په پاکستان کې قانونیت ولې نشته دا وخت موږ د پاکستان خبرو کوو پاکستان هغه د دنیا په سر کې یعنی په دنیا کې هغه سرزمین جوړ شوی دی چې هلته قانون نشته هلته آئین نشته دی یعنی پاکستان هغه سرزمین جوړ شوی دی چې لا قانونیت په پاکستان کې دا وخت روان دی که موږ د دې خبرې تصدیق کول غواړو چې آیا پاکستان یو اتاریټیرین رژیم طرف ته روان دی نو د دې تصدیق چې کومه ډیموکراسي انډیکس دی هغې هم د دې تصدیق کړی دی چې دا وخت پاکستان یو اتاریټیرین رژیم طرف ته روان دی او د کوشش کېږي چې دې طرف ته لاړ شي که د عمران خان صاحب خبره دا وخت وکړو نو په هغې باندې هم ډېر زیات مشکل وخت را روان دی یعنی دا څومره مشکل وخت چې دوی تېر کړه د دې نه مزید هم مشکل وخت په هغې را روان دی او مزید کیسونه په هغې په حوالې سره په عمران خان صاحب باندې جوړولی شي رؤوف حسن صاحب پرون د عمران خان صاحب د سوشل میډیا په حوالې سره یو کلیم کړی دی د کاشف عباسي صاحب په شو کې هغه هم ستاسو مخې ته ږدم او د هغې په بدله کې شهزاد اکبر صاحب هغې ته یو ټویټ کړی دی او هغې ته جواب ورکړی دی دا هم ستاسو مخې ته ږدم د دې نه غټ یو خبر او یو دعوه اطهر کاظمي صاحب دا کړله چې عمران خان صاحب د امین ګنډاپور صاحب نه خوشحاله دی او صرف عمران خان صاحب نه بلکې پاکستان تحریک انصاف چې څومره پارټي ده هغه هم د امین ګنډاپور صاحب نه خوشحاله نه ده نو ټول نه اول راځو او دا درته وایو چې د علي امین ګنډاپور صاحب نه پاکستان تحریک انصاف خوشحاله ولې نه دی یا عمران خان صاحب خوشحاله ولې نه دی کله چې علي امین ګنډاپور صاحب راوغوښتلی شه آی اف سی چې کومه میټینګ و هغې کې کله دوی راوغوښتلی شه نو د ذات رالې ته په دې میټینګ کې شامل شه او د میټینګ نه سیده واپس خیبر پښتونخوا ته لاړ شه خو هغه داسې ونه کړه بلکې هغې په دغه وخت کې د محسن نقوي صاحب سره میلاو شو د هغې سره ښه بهترین ګړه بړه وکړه او د ګړې بړې نه بعد هغوی یو پریس کانفرنس وکړو د پریس کانفرنس نه بعد هغوی بیا د وفاق چې نور کوم وزیران دي د هغوی سره ملاقاتونه وکړو او د هغه ملاقاتونو نه هغې ښه خوشحالي ظاهره کړه چې ډېر په خوشحالۍ د دې خلکو سره میلاو شو نو اطهر کاظمي صاحب دا ویلی دي چې عمران خان صاحب د دوی نه په دې په وجه باندې عمران خان صاحب د علي امین ګنډاپور صاحب نه خوشحاله نه دی که موږ چېرته وګورو دلته دا یو سوال هم پیدا کېږي چې کله د عمران خان صاحب حکومت و نو په هغه دور کې په هغه وخت کې خیبر پښتونخوا حکومت هم د وفاق سره و یعنی د عمران خان صاحب سره و د پنجاب هم و او کله بلوچستان خبره موږ د دغه وخت وکړو نو تقریبا په بلوچستان کې یا 80 یا 80% چې حکومت و د هغه ځای هم د عمران خان صاحب په کنټرول کې و صرف یو حکومت و چې هغه د عمران خان صاحب په کنټرول کې نه و او هغه د سند حکومت و او د سند حکومت کې په هغه وخت کې د هغې وزیر اعلی مراد علي شاه صاحب و نو تاسو کله هم نه دی لیدل په دغه وخت کې که تاسو هسټري وګورئ چې مراد علي شاه صاحب بغیر څه انویټیشن پنجاب ته راغلی یا د انویټیشن لپاره خیبر پښتونخوا ته راغلی یا وفاق ته راغلی او بیا په وفاق کې یا په پنجاب کې یا په خیبر پښتونخوا کې هغې بیا د وفاق د وزیرانو سره یا د پنجاب د وزیرانو سره یا د خیبر پښتونخوا د وزیرانو سره ملاقاتونه کړي بیا دا دنیا ته هم ښودلې چې دوی ډېر ښکلی او خوشحالۍ سره د دوی دا ملاقات وشو په دې کې دوی په خوشحالۍ سره د یو سره یو بل سره خبرې وکړي یعنی دا کله هم چې مراد علي شاه صاحب نه دی کړ نو دا یو سوال دلته هم دا پیدا کېږي چې آخر علي امین ګنډاپور صاحب دا ارڅه ولې وکړو او د دې وجه څه وه چې هغې دا ارڅه کړلي نو اطهر کاظمي صاحب دا وایي چې د دې په وجه باندې عمران خان صاحب د دوی نه خوشحاله نه دی یعنی دا د هغوی یو ګیله ده که د اطهر کاظمي صاحب خبره موږ وکړو نو دا هغه صحافي دی په پاکستان کې چې کوم کس د رښتیا او د حق خبره کوي نو په هغې کې به د دوی دا نوم یقینا په سر فهرست کې وي هغې دا ویل دی چې دا کومه قصه چې ستاسو مخې ته ما کېښودله هغې د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دوی له دا نه و په کار او هغې دا ویل دی چې عمران خان صاحب دا هم وایي چې د روزانه په بنیاد باندې په پاکستان کې کلامي طور باندې یعنی د خبرو په طور باندې خو ډېر عرصه کېږي خو حقیقتا یعنی پریکټیکلي په دې باندې هېڅ قسمه کار چې دی دا نه دی روانه
هغوی دا هم ویلي چې دا وخت کومه دانلي په ملک کې شو ده او د دې سره سره چې د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو باندې کومه سخت وخت روان دی، یعنې په دې باندې کومه کیسونه شو دي د دې په حوالې سره صوبایي کومه حکومت چې د خیبر پښتونخوا دی هغه هم په دې باندې څه حکمت عملي نه کوي، یعنې حقیقتا یا پریکټیکلي هغوی په دې باندې هېڅ قسمه کار نه کوي. نو د دې په وجه عمران خان صاحب د دویونه خوشحاله نه دی او پاکستان تحریک انصاف ته هم خوشحاله نه دي. دا د اطهر کاظمي صاحب یو کلیم و. اوس راځو او درته وایو چې رؤف حسن صاحب پرون د کاشف عباسي صاحب په یو شو کې دا ویلي او د هغې وینا دا هغې دا سټیټمنټ ورکړی دی چې سوشل میډیا چې زموږ کومه ده هغه د زمیني حقایق نه بالکل خبره نه ده، یعنې هغې سره د زمیني حقایق په حوالې سره هېڅ قسمه خبره نشته. او هغې ویلي زه به د عمران خان صاحب سره ملاقات کوم او موږ به د خپل سوشل میډیا چې ده دا به ریګولرایز کوو. خو په دې کې غټ سوال دا پیدا کېږي چې سوشل میډیا خو د عمران خان صاحب طاقت دی، که موږ چېرته د عمران خان صاحب نه سوشل میډیا سیټ ټکو نو یقینا د عمران خان صاحب دا کومه پاپولیریټي چې په دنیا کې کومه ده دا کومه خلک چې عمران خان صاحب خوښوي کېدای شي په دې کې تنزلي راشي، په دې کې کموالی راشي او د عمران خان صاحب په دې پاپولیریټي کې د دې په شهرت کې کمی راشي. نو آیا عمران خان صاحب به د خپله کمی راوستل غواړي یا د عمران خان صاحب دا کومه سوشل میډیا د طاقت چې دی آیا دا به دوی ریګولرایز کوي یا به نه کوي؟ نو دا غټ سوال په دې کې راچوتېږي. خو چې کله دوی دا خبرې کړلې نو د دې په حوالې سره یا د دې په بدل کې شهزاد اکبر صاحب یو ټویټ کړی دی او رؤف حسن صاحب ته جواب ورکړی دی. هغې ویلې چې مسله د ډسکنیکټ کولو نه ده بلکې هر سړي خپل خپل رول دی، د هر سړي خپل خپل یو کردار دی. سوشل میډیا کردار چې کوم دی دا ډېر زیات نهایت کلیدي کردار دی. هغې دا ویلې چې د انډیا یعنې د هندوستان په انتخابات کې چې کومه د سوشل میډیا کردار و هغې بالکل د هندوستان چې کومه انتخابات اوس شو دي د هغې نتایج چې کومه دي د هغې رزلټ هغې بالکل تبدیل کړی دی، یعنې د هغې روح چې کومه دی هغه د سوشل میډیا بدل کړی دی. او هغې ویل که چېرته په 8 فروری کې دا سوشل میډیا موجود نه وی نو خلکو ته به دومره معلومات نه وی رسېدل، یعنې عام خلکو ته به دا څه پته لګېدلی چې د کم کس په کومه حلقه کې کومه ساین دی، یعنې په کومه ساین باندې هغه د پاکستان تحریک انصاف دپاره مهر لګولی شي. هغې بیا دا هم ویل دي مزید چې سوشل میډیا ټیم نه وی نو شاید عوام ته به دومره آګاهي نه وی میلاو شو. او هغې ویلې دا خو اوس داسې ښکاره کېږي لکه موږ چې د دشمن مخې ته هتیار واچو او داسې ښکاره کېږي لکه سقوط ډاکه تاریخ چې کوم دی دا موږ دوباره دوهراوو. یعنې دا دوی رؤف حسن صاحب ته دا جواب ورکړی دی. اوس راځو انصار عباسي صاحب چې کوم دی هغوی هم ډېر اهم کلیم کړی دی او هغوی ویلي چې په عمران خان صاحب باندې مزید کیسونه کېدلی شي او یو کیس نه بلکې ډبل کیسونه په عمران خان صاحب باندې مزید جوړولی شي. هغې ویل چې عمران خان صاحب ته خو د عدالتونو د طرف نه ریلیف ملاویږي خو د حکام سره د سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب د غیر معینه مدت پورې په جیل کې دننه د صلاحو یعنې د تورو تمبو شاته ساتلو دپاره د هغې سره ډېر اپشن موجود دي. او عمران خان صاحب او بشرا بیبي خلاف چې کومه نیب کې د توشخانې والا کیس ریفرنس دی د دې لپاره یو دویم کیس چې کومه دی یو دویم کیس په دې باندې دایر کېدلو دپاره درخواست چې کومه دی د هغې وخت یعنې چې درست وخت صحیح وخت انتظار کېږي په دې باندې به یو بل کیس چې کومه ده دا هم دایر کېدلی شي. او هغې دا هم ویلې چې لکه طاقتور ته هم دا اندازه شته چې عمران خان صاحب او بشرا بیبي صاحبه د عدت نکاح کیس کې دیو چې دیو بار راتللی شي، عدت نکاح کیس ته دیو ختمېدلی شي، یعنې دا طاقتورو ته د دې اندازه شته دی. او عمران خان صاحب او د هغوی بیبي بشرا بیبي صاحبه په تورو تمبو شاته که ساتل غواړي نو په هغې باندې به بل کیس دوی لازمي کوي. اوس راځو او اف آی ای کې چې کومه د عمران خان صاحب چې کومه ټویټر اکاونټ نه کومه ټویټ شوی دی د هغې کیس په حوالې سره درته وایم چې هغې کیس کې سهیل وړی صاحب چې دی هغوی یو اهم تجزیه کړله او اهم تجزیه یې دا کړله اف آی ای په دې کیس کې لاول درته دا وایم چې د اف آی ای په دې کیس کې دا ده چې په عمران خان صاحب باندې ډبل کیس کېدلی شي او دا ډبل کیس چې دی د عمران خان صاحب باندې دننه په جیل کې ساتلو دپاره کېدی شي، د تورو تمبو شاته ساتلو دپاره په عمران خان صاحب ډبل کیس کېدلی شي. خو سهیل وړی صاحب په دې کې یو اهم خبر دا چوت کړی دی. سهیل وړی صاحب ویل چې په پاکستان کې په ایکس باندې یعنې په ټویټر باندې پابندي ده نو چې کله په عمران خان صاحب باندې دا کیس کېده نو هغه افسر په دې کې دا لیکلو چې د سکرول ډاون کوو داسې ټویټر نو په هغې کې دوی ته دا ویډیو مخې ته راغل ده او بیا د هغې نه بعد دوی لیدل نو دوی ځکه په عمران خان صاحب باندې دا کیس کړی دی. نو سهیل وړی صاحب وایي چې تا سله سکرول ډاون کاوه ځکه چې پاکستان هم په ټویټر باندې پابندي ده او بیا یو افسر په پاکستان کې دننه په ټویټر باندې سرکاري پابندي ده او سرکاري افسر بیا دا ټویټر څنګه کتلی دی او څرنګه دوی په عمران خان صاحب باندې دا کیس کړی دی.
نو دا دی یو اهم سوال چې کوم دا دی دلته چوت کړی دی د دې سرکاري افسر په حواله سره او څرنګه تاسو ما په مخکې ویلې چې په پاکستان کې په عمران خان صاحب باندې مزید مشکل وخت راتللی شي او په هغې باندې مزید کیسز کېدلی شي نو دا خو انصار عباسي صاحب هم موږ ته ویل دي او د دې سره سره رانه ثناء الله صاحب هم د دې تصدیق کړی دی چې په عمران خان صاحب باندې مزید کیسونه کېدلی شي په تورو تمبو شاته ساتلو دپاره. وس راځو عارف علوي صاحب چې دی هغې هم یو غټ کلیم کړی دی او هغې هم یو غټه دعوه کړله ځکه چې دا د پاکستان صدر مملکت پاتې شوی دی او دوی د پاکستان چې څومره عامې فورسز دي یعنې پاکستان چې څومره اهم فورسز دي د دې ټوټلو د هیډ پاتې شوی دی د دې مشر پاتې شوی دی د دې رهنما پاتې شوی دی نو هغې ویل دی چې عمران خان صاحب ته دا فرق کړی شوی و چې عمران خان صاحب د ملک نه بار تللی شي او هغې ته دا ویلی شوي چې جاز بار ولاړ دی چې کوم ملک ته تلل غواړې ته تللی شي او څه وخت چې ته تلل غواړې ته تللی شي یعنې په تا باندې هېڅ قسمه پابندي نه شي ته د ملک نه هر وخت بار تللی شي. خو عمران خان صاحب ورته په جواب کې وویلې چې زه به مړ شم خو دا خپل ملک نه پرېږدم او که تاسو مزید ما باندې څومره مشکل وخت راولی نو هغې ته زه هم تیار یم خو زه دا ملک پرېښودو ته بالکل په هېڅ حالات باندې تیار نه یم او زه خپل ملک په هېڅ حالات باندې نه پرېږدم. عمران خان صاحب خو دا ویلي د هغې نه مخکې عارف علوي صاحب ویلي چې کومه کسانو سقراط ته سزا ورکړ وه نو هغه په خاورو کې ملاو شوي دي او هغه ویلي چې نن سبا په عمران خان صاحب باندې دا کومه کیسونه چې کېږي دا ټوټل دروغجن کیسونه دي او هغه ویلي چې کوم کسان په عمران خان صاحب باندې دا کیسونه کوي هغه به په خاورو کې ملاو شي یعنې په خان صاحب باندې چې کوم کسانو دا کیسونه کړلي د دوی دا قصه چې کومه ده د دوی دا کهاني دا به د ماضي حصه جوړه شي او دا به تاریخ حصه جوړه شي او تاسو دا اندازه هم ده چې تاریخ څومره سخت دی یعنې تاریخ هېڅوک نه معاف کوي او د تاریخ کې چې کومه کوړه دان پروت دی هغه انتظار کوي چې هغې ته څوک کوړه ور واچوي هغې ته ځینې کسان راشي او د هغې تاریخ په دې کې واچولی شي یعنې دا کم کسان چې اوس تاریخ جوړوي نو دا د تاریخ یو حصه جوړیږي او تاریخ ډېر زیات بې رحم دی هېڅوک نه معاف کوي یعنې دوی ته دا اندازه کول پکار دی چې تاریخ څومره بې رحم دی. اسد قیصر صاحب هم یو کلیم کړی دی او هغې د حمید میر صاحب په شو کې ویلي دي چې د اختر نه پس به دوی دوباره اکټیویټ کیږي او دوی به دوباره روډونو ته راوځي په سړکونو د پاسه باندې به دوی دوباره اوس خپل کردار ادا کوي او د پاکستان د راتلونکي وخت فیصله به دوی په سړکونو باندې کوي او دوی په دې کې دا هم ویلي دي چې د مولانا فضلالرحمن صاحب سره د دوی رابطې مزید هم مضبوطې دی شي او د هغې سره به د دوی تعلق مضبوط کیږي او دوی به ټوټل یو ځای کیږي او یو ځای به یو لایحه عمل تیاری او د هغې نه بعد به دوی د حکومت ته ټپ ټایم ورکوي طاقتورو ته به ټپ ټایم ورکوي یعنې عمران خان صاحب یعنې پاکستان تحریک انصاف د دې سره مولانا فضلالرحمن او د اپوزیشن چې کومه 4-5 یا 6 نورې پارټیانې دي دا ټوټل به یو ځای راوځي او په ملک کې به دوی یو ځای احتجاج کوي او د حکومت ته به ټپ ټایم ورکوي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.